السلام علیکم مینوالو په پیر بابا کې یم او پیر بابا مزار کې دننه ولاړم د بونیر ډېر سپېڅلي پښتانه دي را سره وړوکی کلیپ تاسو دپاره جوړوم ښاد آباد اوسئ پیر بابا مزار نه ګیر چاپېره ګرځوم دا پیر بابا دی ورسره دی پله زوی یې ښخ دی څه نوم دی د زوی سید حبیب بابا حبیب بابا راشي را پسې داسې لږ لږ راشي را که دا مایک راشي کتل خو راشي چې پیر بابا راته پیر وګورځوم وګورئ د پیر بابا مزار دا یو دی دا دوه قبرونه دي دا مزار چې دی دا د پیر بابا دی او هغه طرف ته چې دی دغه زوی دی سید حبیب بابا د ډېر خبرې د پیر بابا مشهورې دي ډېرې معجزې دلته کې جمشید استاد راغلی او د ټوپای جمشید چې کله دلته راغی نو هغه وایي چې یو ورځ تللی وم پیر بابا له راشه کینه چې خبر دی کوم د حاله او د بابا ښکلې روزه کې چې درون شوم حقیقت او محبت باندې مایون شوم یو ملنګ را باندې وکړلو اواز او ای جمشید رب دې عمر که دراز یو کیسه ده د بابا د وختو پټه را بهر به که مراز د زړه د ګوټه دا کیسه زما په تا باندې پیرزو ده بله دا چې واقعه د یوسفزو ده او په هند کې یو سړی نوم یې اکبرو توریدارو د ټول کلي معتبرو خو پښتونو رب ورکړی و جیداد لیکن ده په کور کې نه لرو اولاد په اولاد پسې بېحده فکرمندو بېوسي و د غریب نصیبې بندو پرې نه خول په یو ځای کې زیارتونه فقیرانو لره یې وکړه خدمتونه چې ټوټکي او تعویضونه شو بېکاره د تقدیر د لاسه کېناستو ناچاره اکبر خان په دې سودا کې جړېده مریض نه و بې مرضه جوړېده تربورانو ورسره په خولې خوږه کړه پټه دی به په خندا په ځای کږه کړه د امبور نوم ایښی شوی په تربور دی دا متل د مشرانو مشهور دی لنډه دا چې اکبر خان پړه زهیرو دغه مخ کې به په مخ باندې بهیرو یو ورځې مازدیګر ناڅاپه ځوږ شو په ټول هند کې دار یو سړي په غوږ شي او چا ویل چې نن راغلی پیر بابا دی وي دیره به په دې ځای کې تر سبا دی تر ماښامه خلک ته راته بابا له د مراد جولۍ ډکې کړې هر چا له شپه شوه دم خو پیر بابا نه اوزګار له ښکلی نوم یې یادو د پاک غفار له چې په شا یو کتلو ناګهانه یو سایه وه غلې غلې را روانه چې په زور د کرامت بابا نظر کو د سایې په حال احوال ځان خبر کو بابا پوه شه چې دا څوک زنانه ده ساجد لري راغلې په بانه ده جمشید وایي پیر بابا ته نه پرسان کی اوس یې واوره چې دا ښځه څه بیان کی دغه ښځې ورته وی د بونیر پیره د قسمت د لاسه ډېره یم زهیره نعمتونه رب راکړي یو په لس دي چې پرزن مې نشته ټول خو چې ابد سي د چامال که د اوتي نواب نه زیات شي څوک بې څه کړي چې اواز پې د میرات شي د میرات اواز مې شوی دی پخونه خپل خاوند مې دی هم تنګ د دې ژوندونه کور ته راشي په سلګو سلګو جاړي جولی نیسي یو پرزن د ربه غواړي ته دوا وکړه چې ډکه مې جولی شي دا غمونه مې بدل په خوشحالۍ شي یو چونډی قدر بابا ورکړله خاوره ویلې ای بی بی یوه خبره واوره خاوره وخوره نو قسمت په دې بیدار شي دشمنان به دې د سیل مې خوار وزار شي نر پرزن به در در کې ذوالجلال خو زما هم د پتا باندې یو پال مې دا دی چې پیدا شي دا ماشومه دا مې واوره چې بالکۍ کېږده نومه د بالکي عمر چې شي پوره 10 کاله راولي به یې د خپله لاسه ماله پوره 10 کاله به دی زما ملنګ وي په خدمت کې به ولاړ راته هر درنګ وي او که د دې نه مخکې تاسو غم غرض کوئ نو خپل بچی به گرفتار په سخت مرض کوي یا که ته د خپلې ژبې نه په شا شي لکه اوس چې یم دا رنګ له به بیا شي دغه ښځه به دننه زړه کې ټګه د بابا خبرې تېره کړه د غوږه رب چې تېره دغه شانې سموده کړه نو پاک الله ولې یو ښکلی ځای ورکړه غم یې ټول پاک بري کاکا اختر کړه خو مې نوم د بالکي کېښود په ده باندې کیسه واوره چې به څه کېږي په وړاندې ډېره مننه کتونکو وړوکې غوندې کلیپ مې تاسو لپاره دغه کړ خو ما یې دا لویه کیسه ده ډېره مزېداره کیسه ده خو ما یې راشه پیر بابا کې یم نو چې دغه تاریخي واقعه ده ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه بابا مننه ټول دې خدای ښکلی در باندې او ټول الله ته سوال وکړي چې چا څه راګېدل دې پورې ځای چې د چا څه جایز ارمانونه دي الله هغه برابر کړي او یا الله موږ د پیر بابا په مزار کې ولاړ یو زموږ په دې وطن کې امن راولي ښکلی نظام راولي چې دا نظام ښکلی شي نو زما وطن کې هر څه ډېر دي په لوی الله سپارم کتونو د الله په امان ډېره مننه